بعضې څیزونو له خدای فضیلت ورکړي ټول څیزونه یو شان نه په ښارونو کې خشته ښکار او بهتر ښار د مدینې منورې دی د مدینې په شان ښار بل نشته په وادي کې بهترینه وادي د مکې مکرمې ده د مکې مکرمه د دوه غرونو منځ کې چې کومه پوره وادي ده مکم ده او دا ټوله علاقه د هغې نه بهترینه وادي نشته او په جوماتونو کې مسجد حرام د بیت الله جومات دی د هغې په شان بهتر جومات بل نشته په میاشتو کې د رمضان میاشته د هغې نه قیمتي او برکتي میاشت بله نشته دی او په مخلوق کې انسان نه بهترین د خدای په نزد بل نشته او په انسانانو کې بیا د پیغمبرانو په شان څوک نشته او په پیغمبرانو کې بیا رسولان دي او په رسولانو کې زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر په شان څوک نشته او په سفرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج د سفر د قیمتي سفر بل نشته دا میاشت د اسلامي میاشت شعبان ورته وایي او زموږ پښتانه ورته شب قدر میاشت وایي او د شب قدر دا میاشت چې ورته موږ وایو نو دا اصل کې شب قدر دی شب فارسی لفظ شپې ته وایي او قدر عظمت او لویه ته وایي د لویه د عظمت او د برکت شپه نو په دې میاشت کې یو شپه ده چې هغې 15مه شپه ده د دې میاشتې د الله په نزد د عظمت شپه ده دقه رنګې په دې میاشت کې چې دا کومه شپه ده چې د دې شپې ته شب قدر وایي د عظمت او د لویه او د برکت شپه دا هم ډېره قیمتي شپه ده د دې ډېر نومونه دي علماء د دې ګڼ نومونه لیکلي دي کشاف کې زمخشري په 4م جلد کې په 202 یا صفحه باندې او ساوي زمونږ یو حاشیه ده د جلالین او امام رازی په تفسیر کبیر کې د دې مختلف نور نومونه هم لیکلي دي دې ته لیله مبارکم وایي د برکت شپه ان انزلناه فی لیلة مبارکة بعض علما ټول نه بعضې وایي چې همدا شپه ته مراده ده لیله مبارکه د برکت شپه لیلة البراءت هم ورته وایي براءت خلاصي ته وایي هلکه وایي جج پلان کې سړی بری که او خلاص یې که نو لیلة البراءت او زمونږ د اردو خوانان ورته شب برات وایي لیلة البراءت په دې شپه الله پاک ډېر مخلوق د جهنم نه آزادوي څونه فایده شو لیله مبارکه د برکت شپه په دې شپه باندې الله ډېر برکتونه نازلوي او لیله براءت خدای پاک په دې شپه ډېر مخلوق د دوزخ د اور نه آزادوي لیلة السکم ورته وایي دا لیکلی دی امام رازی لیلة السک دا دستاویز سک دستاویز ته وایي اسټامپ ته وایي د دستاویز شپه په دې شپه باندې الله پاک د دنیا فرشتو ته د راتلونکي د یو کال تقدیر دستاویز ورکړي چې دا ولیکئ او بیا د رمضان کې چې کوم لیلة القدر شپه ده په هغې د دنیا فرشتو ته حواله کړي لیلة الرحمه ورته وایي د رحمت شپه د خدای پاک رحمتونه په دې شپه باندې راورېږي څومره ښکلي نومونه دي چې د کوم څیز نومونه ډېرې دي کې عظمت یې او لویي وي پکې د خدای په نس دا ګڼ شمېر نومونه دي وروڼو د دې اوس دا کوم حدیث چې ما درته ولوسته دا په مشکات شریف کې هم شته او په ترمذي کې هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله ينزل لیلة النصف من شعبان چې خدای پاک د شب قدر په دې 15مه شپه په نیمه یعنی 15مه شپه د دنیا د نږدې اسمان ته راکوزېږي د خدای داسې کوزېدل نه لکه زمونږ او ستاسو په شان دا د خدای یو صفت دی په مطلب یې نور موږ نه پوهېږو چې څنګه الله راکوزېږي
خو الله ځان له د کوزېدو یو صفت ثابت کړی دی خو زمونږ د کوزېدو په شان نه چې د یو مکان نه بل خوا ځي الله د مکانیت نه او د زمانیت نه او د جسمیت نه مبرع او منزه دی نو څه کوي الله پاک یا د خدای رحمت را کوزېږي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب وفي روایت لکلب د بنو کلب قبیله خلکو به ګډې چیلې ډېرې ساتلې نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پکې الله پاک بخي په دې حدیث بعضې علماو څه کلام کړی دی پراویانو از حقیقت لیکن عبدالرحمن ابن عبدالرحیم مبارک پوری رحمت الله علیه هغه په تحفة الاحوذی کې لیکلی دي چې دا د ګڼو صحابو نه ثابت دی نو خامخا ولا اصل شته دا د څومره صحابو نه دا حدیث منقول دی چې هغه نومونه درته وایم دا حدیث خو یو نقل دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دویم دا حدیث ته حضور پاک نه نقل کوي حضرت علی رضی الله عنه دریم دا حدیث ته رسول الله مبارک نه عائشه صدیقه نقل کوي سلورم عبدالله ابن عمرو ابن العاص د حضور پاک نه نقل کوي پنځم معاذ ابن جبل رضی الله عنه نقل کوي او شپږم حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی اوم حضرت ابو ثعلبه خشنی رضی الله تعالی عنه دی اتم حضرت عوف ابن مالک رضی الله عنه دی او نهم حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی او لسم حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه دی او یو لسم عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه یول الصحابه د حضور پاک نه نقل کړي د هر یو بیا ځان له سند دی نو که په یو سند کې کمزوریالی وي خو چې دا ډېر یو ځای شي نو دا مضبوطوالی پیدا کوي حدیث په کومو کتابونو کې دی چې هغه هم درته ووایم دا حدیث په ترمذي کې هم شته دا حدیث په نسائی کې هم شته سنن د نسائی چې ورته وایي دا حدیث ابن ماجه کې هم شته دا حدیث په مصنف د ابن ابي شیبه کې هم شته دا حدیث په مستد د بزار کې هم شته دا حدیث په معجم کبیر د طبرانی کې هم شته دا که حدیث په سنن کبرا د بهقی کې هم دی دا حدیث حیثمی په مجمع الزوائد کې مروړلی دومره کتابونو کې دا حدیث شته ورسره زمونږ د تابعینو او د تبع تابعینو د امت تعاملم دی د هغې عملم په دې چالو دی دومره مخلوق خدای بخي اوس ترمذي کې چې کوم حدیث دی هغه داسې دی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شپې راویښه شوم په دې پنځلسمه شپه د شب قدر نو چې مې وکت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زرا پاسېدم چې خدای حضور پاک څه شو نو ورپسې روانه شومه نو تلم نو د بقی مقبره هغه وخت کې داسې ډکه نه وه د قبرونه چې دا اوس کومه ډکه ده هغې کې اونې وې او ځان لزیو نو هلته ورسېدم اوس دا عایشې ته څه پته وه رضی الله تعالی عنها ته چې حضور پاک د بقی مقبرې ته تللی او ورپسې لاړه نو په مشکات شریف کتاب الموجودات کې دا حدیث شته چې حضور پاک په کمالار لاړ د هغه د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله نو په هغه لار به د هغه نږدې ملګرو ته پته وه چې په دې لار حضور پاک تللی دی ځکه چې هغې به ورسره ناسته کوله نو هغه خوشبویي به ورته معلومه وه چې د حضور پاک د خولې دا خوشبو ده نو چې په کومه لار به ته نو په هغه لار به ته خوشبو پاتې شوې وه نو صحابه چې کوم نږدې صحابو زیاته ناسته ورسره چا کوله هغې ته به پته وه چې دا خوشبو په دې لار خوره ده نو په هغې به ورپسې ځان رسو زمونږ د خولې په شان خوله د حضور پاک مبارک نه وه د رسول الله مبارک د خولې نه به خشته خوشبو تله خوشبو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما کر یوزل حضور پاک ملاستو دو گرمی ونو پا دی تندی مبارک خولا راغلی و نو ما یو شیشه را واغشتا او اغا خولی تا می اونی ولا چی دا ساس کی پا دی بوتل کی پا دی شیشه کی را پریوزی گوتی خو نورم ورلا خو چی را پریوزی پکے ویدے که حضور پاک را ویخ شو
وی ما ته وی سکه ام سلیم مې د الله رسول ستا د خولې ته مې دا شیشه نیولې ده وی حضور پاک په تندي ګوته مبارکه کېښوده او ټوله خولې ما ته په هغه شیشه کې رانه چون کړه وی ما ته وی په دې سکه دا واوره په دې سکه ما وی د الله رسوله دا به د بیمار د بیمارۍ دپاره په کار راولم او دویم به د خوشبویۍ دپاره په کار راولم پته ولګېده چې د حضور پاک خوله مبارکه خوشبویه وی قسم دی چې په مونږ کې به څوک ناجوړه شو په خاندان کې نو ما به هغه دا خصایص کبرا کې سیوطي لیکلی نو ما به هغه بوتل را واغېشت هغه شیشه او په اوبو کې به مې کېښوده معمولی به مې ګوته لمده کړه په اوبو کې به مې کېښوده وی مریض له به پې خدای پاک شفا ورکوله او چې چرته به واده خادی لتلم نو ما به ګوته په هغه خوله مبارکه د رسول الله مبارکه کېښوده او هغه به مې په ځان پورې کړه وی چې واده بله به لاړم ما ته به ښځو وی چې ام سلیب دا څه خوشبو دې پورې کړې ده داسې خوشبو خو مونږ چاته نه ده کتلې ما به وی دا زما د دواړو جهانو د مبارک سردار د خولې خوشبو ده نو د رسول الله مبارک د خولې نه به خشته خوشبویي تله مزیداره ښکلې نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د بقی مقبرې ته ورسېده چې ورسېده حضور پاک په سجده پروت دی دومره اوږده سجده وکړله چې عایشه بیبي فرمایي وی زه ویرېدم چې خدای مکه په دې سجده کې حضور پاک وفات شوي نه دومره اوږده سجده وه نو چې ځان مې ورنږدې که نو پته راته ولګېده چې نبي علیه السلام په سجده کې لګیا دی یو ایت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا د امت دپاره اشارتن دعا ده دا الله رسوله کته د خلکو العذاب ورکې نو ستا بندګان دي څوک دنه تپوس نشي کولی که خدای دا ټول مخلوق دوزخ ته وغورځوي رښتیا ووایه د خدای نه به څوک تپوس وکړي څوک هم نه که یو سړی خپل زوی له ډب ورکوي او ته ورته وایې دا اول هغه وایي زما زوی ستا پیسه که یو خپل نوکر له یو سړی ډب ورکوي او ته ورته وایې دا ولې لنډ جواب به درکوي دا زما نوکر دی ستا را باندې څه خپل کار کوه که یو سړی خپل څادر راوالي مثال په طور او چاله خیراتي ورکوي خرڅوي اوبو کې غورځوي ځه او ته وایې دا دې ولې نو یاره ستا پکې څه کوې دا خو زما څادر دی نو دا ټول مخلوق د چا بندګان دي د الله نو چې الله ورسره څه کوي کولی شي قسم دې که تپوس دې څوک وکړی شي ان تعذبهم یا الله که ته دې له عذاب ورکې فانهم عبادک ستا بندګان دي ته ورکولی شي ستا بنده دی بس بنده سره چې څوک څه کوي کولی شي او ته چې څه کارم کې نو اب ستا رحم وي ستا عدل وي ستا انصاف وي څوک در تپوس ته شي کولی خو دویم ټکي ته واوره وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او که خدای ته بخې که نه نو ته ډېر زورورې څوک درته نشي ویلی چې دا دې ولې وبخل او د حکمت خاوند دی پروردگاره څوک دم نشي ویلی چې دا ګناهګار یې وبخه دی ولې وبخه دی کې به هم د الله څه حکمت او راز بی اشاره یې ورکړه دعا یې وکړه چې الله ده ما په دې امت رحم وکړه خدایه رحم وکړه ګناهګار باندې رحم وکړه دا چې کوم بېدینه دی په ده باندې رحم وکړه د رحم مختلف شکلونه او صورتونه دي خدای په دې بندگانو دې رحم وکړه الله زورور ذات څوک در تپوس نشي کولی څوک در باندې سوال هم نشي کولی چې دا ولې وایي به چې دې کې د خدای څه راز او حکمت دی امت له لګیا دی په نیمه شپه د بقي په مقبره کې په سجده کې پروت دی حضور پاک دعاګانې کوي څومره امت 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 عرفات په میدان کې خپل امت له دعاګانې کوي په مزدلفه کې خپل امت له دعاګانې کوي چې کله بره لاړ او سفر د معراج کې لاړ نو خپل امت له دعاګانې کوي په سجدو کې خپل امت له دعاګانې کوي په جمعو کې خپل امت له دعاګانې کوي او بیا څه وایي د خپل امت سره مینه څومره لري یو ځل حضور پاک او فرمایل وددت لو انی رأیت اخوانی یاره ارمان که ما خپل رونه ولیدلې ارمان کما خپل رونه ولیدلې صحابه ورته وایي ولې موږ دې رونه نه یو موږ ستا رونه یو که نه انما المؤمنون اخوة موږ مسلمانان یو موږ ستا رونه یو که نه وی انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې
رونه څوک دي تاسو مې ملګري رونه زما هغه خلک دي چې لا راغلي نه دي پیدا نه دي ما زه به یې لیدلی نه یم او نالیدلی به په ما ایمان لري الله اکبر مونږ ته حضور پاک خپل رونه ویلي دي رونه څومره لویه خبره ده زه به یې لیدلی نه یم زما معجزې به یې لیدلی نه زما برکات به یې لیدلی نه او ما به مني ما ته به پیغمبر وایي امیرونه دي نو صحابه ورته وایي ته به دا خپل رونه د قیامت په میدان کې څنګه پیژنې مونږ خو به پیژنې مونږ خو ملګري یو نو لیدل کتل کېږي یو ځای ناستې پاستې کېږي جهادي سفر کې یو ځای سره ملاقات کېږي هغه رونه چې ته وایې زما رونه ما ارمان ولیدلې قیامت په ورځ به په څه پیژنې حضور پاک او فرمایل هم غر محجلون من آثار الوضوء د دوی د اودس د اندامونو نه برڼاګانې خیږي په دې به پیژنم اودس پخوانو امتونو هم کړی دی او زمونږ امت هم کوي لیکن دا زمونږ د امت خاصیت دی چې څوک اودس کوي نو چې په کم اندام د اودس اوبه ورغلې د قیامت پر ورځ به هغې نه چمک به ځي برېښنا به کوي پړقار به کوي په دې به حضور پاک د خپل زړونه یعنې مونږ به خدای په دې رسول الله په دې پیژنې صلی الله علیه وسلم څومره مینه مونږ سره پیغمبر کړې ده لیکن زما وروڼو مونږ مینه د خپل پیغمبر سره ونه کړه خفه کېږې ما مونږ سره رسول الله مبارک مینه کړې ده مونږ ته دعاګانې کړې دي مونږ له جلا کړې ده مونږ له فریاد کړې دی د بقي مقبرې ته په نیمه شپه تللی دی مونږ له جلاګانې کړې دي خو مونږ ورسره مینه ونه کړله زمونږ مینه څه ده زمونږ مینه دا ده چې مونږ د پیغمبر سنت پیغمبر سره مینه خو دقه ده که نه چې د هغه سنتو سره مینه وکړي مونږ د پیغمبر سنتو سره مینه ونه کړه د پیغمبر طریقه مونږ خپله نه کړه د پیغمبر په نقش قدم مونږ لا نړو او د حضور پاک اخلاق مونږ خپل نه کړل چې د پیغمبر مبارک کم خوی دی او کم اخلاق دی دا مونږ خپل نه کړل د رسول الله مبارک په نقش قدم مونږ لا نړو کم شی چې پیغمبر خوښوي مونږ خوښ نه کو کم چې نه خوښوي مونږ هغه خوښو د پیغمبر تهذیب د پیغمبر د زمانې د صحابه و شکلونه او د پیغمبر د بیبیانو پردې او حیا په خدای که مونږ خپلې کړې په بې حیایۍ به حضور پاک خفه کېده مونږ نن ټول کشر کل بې حیا دي نن زنانه ټولې بې حیا دي په خدای قسم په بې سترۍ به رسول الله مبارک خفه کېده نن جینکۍ ټولې بې ستره دي او بې پردې دي په دروغو به خفه کېده په غیبت به خفه کېده د مسلمان په سپکه به خفه کېده په دوکه به خفه کېده په دروغو به خفه کېده مونږ دا ټول کارونه کوو ایران کې یو شاعر بېدلې نوم یې بېدل او زبردست شعرونه به یې وي خفه کېږو به نه د ما خبر اصلاحي ویرونو داسې شعرونه به یې وي لکه څنګه چې سعدي صاحب وایي عبدالرحمن بابا په پښتو کې وایي داسې خشته شعرونه به یې وي نو د هندوستان نه یو سړی ایران ته لاړ چې دا بېدل شاعر وګورم چې دا به څنګه سړی وي دی خو د رسول الله مبارک په صفتونو کې هغه ټکونه وباسي چې موږ حیران کړو او د الله په صفت کې او په حمد کې او حمدونه داسې وایي چې زموږ په زړه باندې اور بل کړی چې دا به څنګه سړی وي دا به څومره نیک سړی وي دا به څنګه برکتي سړی وي نو غریب د هندوستان نه لاړ پاکستان او کوټه او بیا ورپسې بلوچستان او ایران چې بېدل شاعر له ځان ورسو او دروازې واله وروته وی ته بېدلې وې او چې وې کتل د هغه ږیره برید هر څه خریلي اوهو ته څنګه د پیغمبر صفت کې ته څنګه د رسول الله مبارک نعتونه وې او څومره خشته آزاد تا خو ښه تا خو برید ږیره خریلې ده دا دې څه کړي د پیغمبر سنت دی سنت هم نه دی ږیره پرېښودل واجب دی خو د پیغمبر طریقه به ورته ووایو ته خو د پیغمبر په طریقه نه روان دا دې څه کړي او ورته څه وایي او ورته وایي ریش را بې خراشم ولکن دل کسی را نه می خراشم دل مسلمان را نه می خراشم وی ږیره خو خریم خو د مسلمان زړه نه خریم
د مسلمان زړه نه خریم مسلمان نه خفه کوم خوی مې ښه دی اخلاق مې ښه دی ریش را مې خراشیم ګیره خریم د مسلمان زړه نه خریم هغه هندستاني مسلمان ورته څه وایي داسې ټکې ورکړه چې زموږ دپاره تر قیامته پورې یو قیمتي خبره ده او ورته وایي غلط گفتی وی غلط دی وی دل رسول الله را مې خراشي د پیغمبر زړه خری ته وایې د مسلمان زړه نه خریم په ګیره چاړه راښکل د پیغمبر پاړه چاړه راښکل دی دو کسان راغلی و د بازان استازي رسول الله مبارک لا دواړو ګیرې خریلې وې دواړو ګیرې خریلې وې په خدای قسم او مجوسیانو مسلمانان هم نو رسول الله مبارک ته مخ واړه وی دا ګیرې م ولې خریلې دی وی دا مونږ ته خپل رب ویلی دی بادشاه ته به رب وی امرنا ربنا مونږ ته خپل رب خپل باچا ویلی دی چې دا ګیرې اخرایې حضور پاک څه وی ولکن امرنی ربي ما ته خپل رب چې حکم کړی دی هغه دا ده چې مونږه ګیرې ګڼې کړو ان نعفي اللحیه اللحا ګیرې ګڼې کړو ونعفي الشوارب او بریت لنډې کړو ستاسو رب تاسو ته وایي اخرایې ما ته زما رب وایي چې ګیره پرېږده ګڼه کا مخ تېړئ مجوسي نه مخ اړئ موږ به د قیامت پر ورځ الله سره مخامخ کېږو څه پته لګي چې دا ساره نه په کوم مخ کې وځي د مارونو چې څومره دوستان دلته ناست او د چا هم ګیره نشته او خریلي د نن نه پس واده وکړئ انشاءالله چې ګیرې به بیا نه خرایو که خیر فیصله وکړي ولې دا ګیرو والا ګیره حسن نه دی که ګیره د حسن او د ډول شی نه وي نو پیغمبرانو باندې خدای ولې پرېښودی او څومره ګناهونه دي په ګیره خریلو کې ګوره ښه یو خدا واجب دی ختم کړل ګیره واجبه ده یو دا ګناه شوه دویم همیشه ګناه کې یو ظلم نه ده روزانه نه په دویم ورځ خرې نو یو ځل سړی ګناه کړي دا ته همیشه ګناه کې دوه شوې دریم ښکاره ګناه ده پټم نه ده د خلکو مخ کې ښکاره کې څلورم په دې ګناه پیسې لګې یا په نی باندې خره یا په بلیډ باندې خو پیسې لري پې لګي او پنځم څه دا ښځو سره تشبیه پکې راځي د ښځو تشبیه لوی جرم او ګناه ده او شپږم د انګریزانو سره تشبیه راځي هغې یې نه پرېږدي او اووم څه دي اووم تا د خریلې مخ ښکلې ښکاري او ګیرې مالا مخ ته بدرنګ ښکاري نو د ګیرې مخ خو د پیغمبر مخ وکړه نو خطرناک جرم زما په خبرو مه خفه کېږئ زه هغه خبره کوم چې کوم کې ستاسو د آخرت فایده ده د دین ګیرې پرېږدئ ګیرې مه خرایئ که مړه شوې په قبر کې به څه کې او د قیامت په میدان کې چې څنګه مړی هغسې به پاسې نو ګیرې خریلې به پاسې نو رسول الله مبارک ته به څنګه مخامخ کېږي مونږ له پیغمبر څه کوي مونږ څه کوو جامې د سنتو مطابق اچوي لباس ویخته د سنتو مطابق اچوي پرېږدئ د انګریزانو پیښې مه کوئ او زمونږ خصوصا دا زنانه او دا جینکې دا پیغلې جینکې دي ته دا درخواست کوم زما لوڼو زما بچو زما لوڼو زما بچو د انګریزانو د ډمانو پیښې مه کوئ بچې په خدای اړه مې خفه خفه کېږي زما آواز چې څومره اوري که په کیسټ کې اوري که په موبایل اوري ټولو ته وایم چې بچې د انګریزانو پیښې مه کوئ او د ډمانو پیښې مه کوئ د بی بی فاطمې پیښې وکړئ او د بی بی عایشې پیښې وکړئ شکل د عایشې بی بی په شان جوړ کړئ او شکل د فاطمې بی بی په شان جوړ کړئ خشته شکلونه جوړ کړئ پرده وکړئ پرده دا ستاسو دا ښکلي وجودونه مې په دوزخ نه دي پیرزو ګورئ رسول الله مبارک فرمایي چې اخره زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې به نری لباس به یې که نه نو بربنډه شوه مټې به ښکارئ کټ لستوڼو والا وي نو ښکاره شوه پړونې نشته نو سر ښکاره شو برقه نشته نو سټ او سر او لاندې ښکاره شو او تنګ پنسې د ګیټو ګیټې لاندې ښکاره شوې او تنګ تروس جامې
مائلات ممیلات چې په لاره ځي نو خلک به ځان ته رامایل کوي چې موږ ته هلکانو ګوري او دوی به هلکانو ته ځان مایل کوي. یا د مسلم شریف حدیث دی رونو ښه واورئ که نه، دغې بچیانو ته ویم، دې لوڼو ته ویمه، دې خویندو ته ویمه، د مسلم شریف حدیث دی لا یرحن رایحة الجنت، د جنت خوشبو به حرامه ده، په جنت خوشبو به بوی نه کي. او په یو روایت کې راځي چې لومبې به جهنم په دې خلکو په دې جنکو غرغنډه کېږي. الله اکبر. لعن الله المشبهین بالنساء، لعن الله المترجلات. اغه خزه چې د سړو پشان پیخې کوي په خبرو کې، په چال کې، په جامو کې. پیغمبر مبارک خیر کړی دی چې خدای دې د خپل رحمت نه لري کړي، خدای دې په لعنت نازل. لعن الله المخنثین، الله اکبر من الرجال. او هغه الکان چې د ښځو پیښې کوي، سرونه سټوکي د ښځو په شان پرېږدي، د جینکو په شان جامې د جینکو په شان جوړوي او چال د جینکو په شان کوي. پیغمبر مبارک خیرمه کړې ده چې خدای دې په لعنت نازل کړي، خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي. زما خیره به یا قبلېږي یا نه، د پیغمبر مبارک صحیح نه قبلېږي. امت د پیغمبر په کم طرف روان دی. څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک کړې دي، څومره جړاګانې مونږ له کړې دي، زمونږ د لیدو تمنا یې کړې دی رونو. قسم په خدای که برکت دی د پیغمبر په تابعدارۍ کې دی، او چې د پیغمبر تابعداري نه کې تبعی ده، غر کېدل دي. نو دقه آیات وی رسول الله مبارک په سجده پروت دی، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. خدای که ته دا بخې نو څوک تپوس نشي کولی، او که چېرته عذاب ورکړې هم ستا بندګان دي. عایشه بیبي پې ور پرېوته او ورته وایي د الله رسوله دا ته څه کوې، ته چېرته د ما په د کوټې نه وتې وې. الله اکبر. حضور پاک ورته فرمایي عایشې ستا څه خیال و چې ګنې ستا په شپه کې زه بلې بیبي له ورغلی یم، ستا نه پاڅېدم بیبیانې خو نهه وې، نو زه بلې له تللی یم. یو د الله رسوله ما وی چې که ته چې د بلې بیبي له ورغلی. وی نه عایشې زه ودوم او جبریل علیه السلام راغی او زه پاسولم او ما ته وی اله شابه ډېره قیمتي شپه ده، د دعا د قبلېدو شپه ده، که دعا کې د امت لپاره شابه وغواړه. نو دې ځان له ځای ته رالم چې هېڅوک هم نه، او زه خپل رب ته د خپل امت لپاره لږه جاړه وکړم. یو حدیث کې ګورې داسې هم راغلي چې په 14مه شپه رسول الله مبارک د دې شو قدر الله ته سوالونه وکړل، نو 3 حصه د امت والا خدای وی 3 حصه امت بدله بخم په 14مه باندې. نو بیا ورته په 14مه شپه بیا دعاګانې وکړې، وی 2 حصې به وبخم. نو بیا ورته په اخیری 15مه شپه دعاګانې وکړې، وی ټول به وبخم. او دا مرونو وورئ حضرت عایشه صدیقه فرمایي، حضور پاک نه نقل کوي چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د رمضان د میاشتې نه پس قیمتي میاشت چې خلق دې پکې روجي ونیسي هغه د شو قدر میاشت ده. او رسول الله مبارک به د شو قدر د میاشتې په اکثر ورځو کې روجي نیولې، اکثریت لږې به نه نیولې او اکثریت به روجي نیولې د شو قدر په میاشت کې. او الله پاک اواز کوي ماشاءالله، ټوله شپه الله آوازونه درته کوي بنده. الا من مستغفر فاغفر له، الله الا خبردار، هل من مستغفر څوک بخنه غوښتونکی شته، فاغفر له چې دی وبخم. الله آواز کوي څوک بخنه غوښتونکی شته، فاغفر له چې دی وبخم. الا من مسترزق فارزقه، الا من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته، فارزقه چې زه وله روزي ورکم. ماشاءالله. هلکه مونږ خو بخنه غواړو د خدای نه کنه، روزي هم د خدای نه غواړو. او دریم څه عجیبه خبره کوي، الا من مبتلا فاعافيه یا فاعافيه، شته څوک په تکلیف کې انخته چې د دې تکلیف نه وباسم، شته څوک بیمار چې د بیماری نه وباسم،
شته څوک په مقدمه کې نښتې چې د مقدمې نه وباسم شته څوک په دشمنۍ کې نښتې چې د دشمنۍ نه وباسم شته څوک یا څوک په بچي یا ښځه په تکلیف او په غم کې نښتې چې دې ته وباسم حتی یطلع الفجر تر سبا خطو پورې الله دغه آوازونه کوي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي څو خبرې کوي درې کوي بخنې غوښتو والا شته چې وبخم ماشاءالله رزق غوښتو والا شته چې روزي والا ورکم او څوک انخت شته مال کې بدن کې بچی کې بل کې تکلیف زده مصیبت زده چې دا آزاد کم د دې مصیبت او تکلیف او غم نه لري تر سبا پورې الله وازو مړه خدای سونه میرا باندې مونږ بیا هم سر تخته مونږ له بیا هم خوب شپه خوږه ده او خوب به پکې کوو یو خبره درته وکړم یو څو نه بخي ګورې ام واوره یو څو نه بخي یو مشرک نه بخي چې الله سره شرک کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک نه بخي مشرک بالکل نه بخي هغه انسان به بخي چې هغه موحد وي الله په ذات کې او په صفات او په افعالو کې یو ګڼي خدای سره شرک نه کوي یو خو هغه شرک دی چې وي دوه خدایان دي یو خو هغه شرک دی چې بوتانو ته سجدې کوي دام شرک دی چې د الله خاص صفت بنده ورکوي لکه زه به یو مثال درکم جوړونکی د خدای صفت دی او ته وایې نه ما پلانکي زیارت ته لازم چې ما جوړ کړي پلانکي پیر صاحب لازم چې ما جوړ کړي نه سبب به استعماله ډاکټر لزا خدا به نه وایي چې ډاکټر به مې جوړوي ډاکټر به علاج کوي جوړونکی به مې څوک کوي مال پلان کې زیارت لازم او مال به هغه به مال زوی راکوي زوی نشي درکولی زوی به څوک درکوي الله ډاکټر لزه علاج به دې کوي خو ډاکټر زوی نشي درکولی ډاکټر زوی درکولی شو ځان له به ډېر پیدا کوي بعضې د الله خاص صفتونه دي هغې کې به م الله سره شریک نه جوړی یو دا سړی دی چې موحد یعنی مشرک که په شرک په ذات کې وي او که په صفاتو کې وي او چې د الله کم کارونه کوي ته دا بندم کولی شي په دې کې تفصیل ډېر دی ما مخکې په یو ځل تقریر کړی بیا به م پې وکړم انشاءالله مشرک نه بخي دویم څوک نه بخي کینې والا کینهګر چې دا مسلمان سره کینه او حسد ساتي دا ښکلی ولې دی دا مال یې ولې دی دا علم یې ولې دی دا رزق یې ولې دی دا سپینه جامې ولې ده دا خلک عزت ولې کوي دا ډېر خطرناک جرم دی حسد او بیا دا حسد په تاسو کې هم شته خو دا په موږ مولیانو کې ډېر دی سپیده ته وایم موږ مولیانو کې ډېر دی چې د دې مولا عزت ولې دی د دې مولا خلک قدر ولې کوي د دې مولا د شاګردان او د طالبان ولې ډېر دی دا لوی غم دی دا حسد کینه دا په خدای اعتراض دی دا نعمت چا ورکړی دی الله او ته دا ولې په خدای دې اعتراض د خدای نه دې ځان درون وګڼو چې خدای ته نه پوهېږې دا نه وه پکار دا چې زه څه ویم داسې پکار وه خدای ته دې بې انصافه ووې چې دا صدقې خدایه دا انصاف نه دی دله دا مال ورکول نو پکار دا بچي ورکول نو پکار د عزت ورکول نو پکار حسدینه به تختې چې چا کم حسد دی تختې به دی په ده د خدای قهر نازلېږي په ده د خدای غضب نازلېږي دنه تخته دا سړی دا حسدي سړی او کینهګر دی د عرفات په میدان کې خدای نه بخي دی لیلة القدر په هغه خاص ټیم هم خدای نه بخي دی کې به بخي دریم څوک دی مدمن خمر چې همیشه شراب څکي ځکه یو سړي یو ځل څکلي او توبه یې ویسته چې بیا به نس کم ټیک شوه خو چې نه شراب او شراب او شراب او شراب دا هم پکې نه بخي څلورم څوک دی څلورم هم واوره چې دا پرتوک د ګیټو نه لاندې ځان پسې راکاږي کبرجن چې دا کبر کوي دا لویي کوي دا بل ته سپک ګوري او ځان لوی حسابوي او دا پنسي د ګیټو نه ځان پسې لاندې راکاږي دا هم نه بخي او بل هم واوره د مور او پلار نافرمان هم نه بخي مور او پلار نافرمانی به نه کوي مور او پلار عزت به کوي او شپږم چې همیشه ګناه کوي لکه ګیرې والا چې مې درته وویل
یو ځل ګناه وکړي توبه وباسي ټیک ده خو چې بیا بیا کوي بیا بیا کوي بیا بیا کوي دا م ورسره نه بخي دا خدای نه بخي او یو پکې بل هم دی اسو دی هغه انسان دی چې قاطع د رحمې رشتې خلکو سره رشته داري پرېږدي صله رحمې پرېږدي صله رحمې پکې نشته رور سره روان دی پلار سره روان دی تربور سره روان دی ماما سره روان دی خورۍ سره روان دی ترزوی سره روان دی چې دا صله رحمې او دا رشته پرېږدي په رشته کې باید سړی ګورې یو خبره درته کوم چې په رشته کې لږ مالدار شي هغه نورې وروره صاحب د ګازره هم ورته نه ښکاري په رشته دارۍ کې چې یو مالدار شو لږ او یو پټي اوچت شو یا لږ د عزت خاوند شو په خدای قسم نورو ته سپک ګوري غم خادي مو سره نه کوي کې نه مړه غم خادي ورسره ته نه کوې ته څه شی چې ته مالدار شوې نو ته به غریب او زه وایم چې دا مونږ غریبانان چې یو که نه هغه یو سړی ویله کوي غریب خدای کړی نو دله چا کړی غریب خدای کړی نو دله چا کړی نو چې درته سپک ګوري خپله صله رحمې مه قطع کوه ته ورسره خپل سلام کوه خو نینې نینې ورته مه کېږه چاپلوسي مه کوه نورې مه مستوه روزي د خدای په لاس کې دی عزت د خدای په لاس کې دی ژوند او مرګ قسم په خدای د الله په لاس کې دی پروا مه ساتئ د چا یو الله پروا ساتئ د الله د رسول پروا ساتئ او د الله د فرامینو چې الله درته شوي هغې پروا ساتئ نو چا نه سترګې مه رپوئ د چا نه تمې مه کوئ روزي د خدای په لاس کې دی ژوند د خدای په لاس کې دی عزت د خدای په لاس کې دی نو دا قیمتي شپه ده زمارو حضرت عیسی علیہ السلام یو روایت شته و ان کان فیه کلامونه لکه دی کې یو خبره شته خو خیر ده به ویمه حضرت عیسی علیہ السلام په لاره تېرېده یو غر ته داسې وکتل او لوړ غر و داسې سوکې بره ختلې وه نو د تعجب وکړه چې خدای پاکه دا دونه دنګ غر او دا بره سوکه او په سوکه د پاسه داسې د پلیټ په شان د رکیبې په شان یو بله تیږه ویزانده وه نو پیغمبر ته چې کله هم داسې پریشاني راشي نو الله وله پریشاني ختموي وی ته دې غر ته وخېږه یو ناشنا شی درته وښیم چې غر ته څنګه وختو نو په دې غر زلزله راله نو هغه چې کومه په سوکه بره تیږه پرته وه نو هته یو طرف ته پرېوته الله دا خو ناشنا وشو هغه دا خو داسې پرته وه لکه چې په لاس ته پاسه پلیټ په رکیبې نه سکوره کړي هغو ته یې پرېوته وی بره وخېږه ناشنا راته ښیي چې عیسی علیه السلام نور هم بره وروخته او د غر هغه څوکې ته یې وکتل نو د هغه څوکې د هغه غر په څوکه کې دننه غار او په غار کې یو سړی لګیا دی د الله عبادت کوي اوهو خدایا دلته دی مونږ وایو اکسیجن پې بند شو ډوډۍ به څوک ورکوي اوبه به څوک ورکوي قسم په خدای چې په کاڼو کې دننه چینجیل هم خدای روزي ورکوي الله وی دله ما د خوراک څښاک انتظام کړی دې غار کې دله خوراک ورکو په دې غار کې دله اوبه ورکو ادقسې یو شان عبادت ته ولاړ دی عیسی علیه السلام ته تپوس وکړو بھائی جان څونه موده دې وشوه چې ته د عبادت ته ولاړې وی 400 کاله وشو عمرونه هم پخوا زیات و د نوح علیه السلام خو 900 کاله صرف قوم ته تبلیغ ورکړی 400 سال وشو اوه حضرت عیسی علیہ السلام اللہ ته رجوع کوي یا الله د ده نه زیات عبادت گزار به بله څوک وي 400 کاله خو دې غار کې تېر کړل چې نور به یې څونه کړي او بغیر د ریا نه څوک یې وینم نه او یو شان عبادت کوي نه غم خادی لذي بار ته چا سره نه ګپ شپ شته ټیم هم نه ضایع کېږي یو شان ولاړ دی والله سته عبادت کوي الله د ده نه زیات عبادت گزار به هم څوک وي او شته اسوک بی الله اب د آخر زمانه د پیغمبر هغه امتی وي چې د شوق قدر په 15 شپه زما عبادت وکړي دا حدیث یو پټې لږ کمزور دی خو خیر فضایلو کې کافي دی زمارونو د شپې به که خیر انشاءالله عبادت کوي او د حضرت علی رضی الله عنه یو قول پکې شته چې د ورځې روژه ونیسئ د هغه یو قول شته نور داسې پیغمبر مبارک په دې ورځ باندې روژه ثابته نه ده د حضور پاک مستقل داسې نشته پکې چې څنګه د عاشورې د ورځې سړی روژه نیسي هغسې حکم د روژې نشته خو خیر په دې نیت یې ونیسئ که نه چې پیغمبر علیه السلام به 3 ورځې روژې
ترغیب ورکړی دی دا اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 دې ته ایام بیض وایي کني ویل شي پکې روزي خو داسې شرعي لازمه روژه نه ده لکه څنګه چې موږ عامې روژې نیسو داسې لازمه نه ده ځکه صحابو پکې د روژې اهتمام نه دی کړی خو که نیسې نه ویشي او د شپې عبادت د دې شپې دا وکړې او الله ته وجاړې الله به ګناه معاف کړي الله ډېر مهربانه ذات دی او دا یو قیمتي شپه ده